د پارلمان وکیل حکیم الکوزی ابتکاري کړي، زرګونه خلک ورسره ولاړ دي. وزارت فاسد دی. په پارلمان کې د کندهار د خلکو استازی سید احمد سیلاب هم د حکیم الکوزي ملاتړ ته رامیدان ته شو او ویې ویل چې حکیم الکوزی ابتکاري کړې ده او اوس زرګونه خلک چې د هغه درمل یې کارولي دي له هغې سره ولاړ دي. نوموړي همداراز ویلي دي چې د درملو له جوړولو وروسته شاوخوا 2 میاشتې مخکې حکیم الکوزي څخه عامه ته تللی و، خو هغوی یې یا درمل مسخره کړي وو. سید احمد سیلاب د حکیم الکوزي کلینیک ته ورغلی و او له هغه ځای یې په خپله فیسبوک پاڼه په ژوندۍ بڼه راغلی و. ویې ویل چې حکیم الکوزی ابتکاري کړې ده، هغه افغان دی او دا درمل یې خلکو ته وړیا ورکوي، نو ځکه ګنهکار ګڼل کیږي. هغه همداراز وویل چې د روغتیا وزارت کومې خبرې کوي دا د وزارت خبرې نه بلکې د مافیا خبرې دي، ځکه د کورونا لپاره خلکو په سلګونه زره ډالر مصرف کړي دي. دستکشې، ماسکونه او درمل یې راوړي دي. همداراز د ډاکټرانو کارونه پټه درېدلي دي. هغه وویل چې د کورونا په نوم په میلیونونو ډالر مصرف شوي دي. که دا ناروغي په افغانستان کې ورکه شي نو دا غلا به بیا څنګه کیږي؟ بیا خو به دا غلا دا دروازه وتړل شي. هغه همداراز وویل چې روغتیا وزارت وایي چې حکیم الکوزی د یوناني طب سند نه لري، نو حکیم الکوزی په خپله هم دا دعوه نه کوي چې هغه سند لري، خو هغه وایي چې ابتکاري یې کړې ده او ابتکاري یې ګټه ورکړې. سید احمد سیلاب روغتیا وزارت ته وویل چې که حکیم الکوزی څه شی نه لري تاسې یې ورته برابر کړئ، دا ټول اصول ورته برابر کړئ او ګټه ترې پورته کړئ. نوموړي وویل هغه د کلینیک بهر د خلکو په منځ کې وګرځېده. په 100 نفر هغه وو چې دا درمل یې مخکې کارولي او د 2یم ځل لپاره یې درمل ترلاسه کولو لپاره راغلي وو. هغه وویل چې په دې کسانو کې یې بېشمېره ډاکټران هم راغلي دي چې د کورونا نیولي دي او اوس یې درمل ترلاسه کولو لپاره راغلي دي. نوموړي وویل کله چې د حکیم الکوزي خواته راتلو نو د ولسي جرګې 19 غړو او شاوخوا 10 تجارانو ورته وویل چې د حکیم الکوزي نه دې ورته درمل راوړي. سید احمد سیلاب وایي چې حکیم الکوزی ټول ته چلنج ورکړی چې د رسنیو پر وړاندې د عامې روغتیا وزارت ته راشي، درمل دې وکاروي، که یې روغ نه کړل او یا یې چاته تاوان ورسوه نو هغه ملامت دی. نوموړی وایي که تاسو ته د انسان ژوند ارزښت لري نو ولې په بازارونو کې د تاریخ تیرو درملو مخه نه نیسئ؟ د بې کیفیته درملو مخنیوی ولې نه کوئ؟ هغه وویل چې تېره ورځ هم ترې یو شمېر ډاکټرانو غوښتنه کړې وه چې د کورنۍ یې کورونا نیولې ده او د حکیم الکوزي څخه دې ورته درمل راوړي. هغه وایي چې د روغتیا وزارت د حکیم الکوزي چلنج ومني، دا درمل دې معلوم کړي. زه له حکیم الکوزي سره ولاړ یم ځکه چې د 40,000 کسانو ژوند یې ژغورلی دی او په پارلمان کې به هم دا موضوع راپورته کړو. خدای پاک دا عزت دې سړي ته ورکړی دی، ابتکاري یې کړې ده، فارمول یې کشف کړی دی.